د قرض د ادایي دپاره موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم یو عجیب غونتې دعا ښودلې ده او اسانه دعا ده. علی بن ابي طالب رضی الله عنه هغه ته یو سړی راغی او هغه سړی ورته وایي د مکاتبت کړی، مکاتبت دې ته ویل کېږي غلام یا خپل مالک ته وایي زه به تاله دومره پیسې جمع کم در به کم دله 2 کاله کې 3 کاله کې 10 لکه 15 لکه 6 لکه هر څومره چی دا به زه تاله په دومره کلونو کې درکمه او ما به تا آزاد کی، دا لیکل وشي. او مالک ورته وایي چې بالکل بس تا ته اجازت دی ځان له پیسې میسې پیدا کوه او بیا هغه راوړه ته به آزاد شي. نو یو سړی راغی او هغه مکاتبت کړی لیکلي کړي د خپل مالک سره چې په ما باندې ډېر غټ بوج دی، نه یو قرض دی را باندې، زه څه چل وکم؟ علی بن ابي طالب رضی الله عنه ته فرمایي الا اعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه تاته یو څو کلمات نه ښیم، یو څو جملې درته نه ښیم چې هغه ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي. لو كان عليك مثل جبل صير دينا اداه الله عنك، کچری پتا باندې سیر دا یو غر دی، د سیر غر عمره که پتا باندې قرضون هم بدن الله ادا کی. آج کی ټیم کې دا غټ غرو جو هغه ته ذکر کړو مونږه عام ویو که د غرو عمر پتا باندې قرض هم به الله تعالی ادا کی. الله تعالی اسباب هغه وګوري ورشي یقین دی په اعتماد په الله باندې. ناسړی ته لوایا القل وایا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. دا یو سوال الفاظ دي، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. معنی دا یا الله کافی شه زما لپاره په خپل حلال مال سره د حرام واستانه، یا الله حلال مال راکړه د حرامونه مې وساته. واغنني بفضلك عمن سواك، او یا الله ما بے پروا کو ما مالدار کام په خپل فضل او کرم سره دا چانه چې ما سیواستانه دی، یا الله هیڅ چاته محتاج کوا ته مې بے پروا کا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. دا دعا بار بار وی بار بار سم مقدار ورنده معلوموم، حتی چې په سجده کې هم ویلې شي، سجده کې ویلې شي د مانځه په اخره کې د اللهم ربنا آتنا فی الدنیا ای په ځای باندې ویلې شي. دا دعا ویو الله رب العالمین بعد غروم رک قرض یم بدن الله ادا کی.